د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت پلاوي چې مشري د کرنې او مالدارۍ وزیر کوله، د ازبکستان هیواد له پلاوي سره چې مشري د دغه هیواد د اوبو وزیر پر غاړه وه، د امو سیند د څنډو د پیاوړتیا په اړه یې په بلخ ولایت کې ناسته ترسره کړه. په بلخ ولایت کې د افغانستان او ازبکستان هیواد پلاوو د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په موخه په یاد ولایت کې ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د امو سیند د ویجاړیو، د اوبو پر کموالي، د اقلیمي بدلونونو اغیزې او د امو سیند د څنډو د پیاوړتیا او د لا نورو ویجاړیو د مخنیوي په اړه د افغانستان اسلامي امارت او د ازبکستان د جمهوري دولت د مسؤلینو ترمنځ بحث وشو. دغه ناسته چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب د بلخ ولایت په حیرتان ښارګوټ کې ترسره شوه، چې په یاده ناسته کې د افغانستان له لوري مولوي عطاالله عمري، د کرنې او مالدارۍ وزیر، د کورنیو چارو وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر، د بهرنیو چارو وزارت استازی شفیع اعظم، د بلخ ولایت والي محمد یوسف وفا او ورسره ګڼو مرکزي چارواکو ګډون کړی و. له ازبکستان هیواد څخه شوکت همرایوف، د یاد هیواد د اوبو د وزیر په مشرۍ پلاوي عصمت اکا، د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه ملګرو هم په دغه ناسته کې ګډون کړی و. یاده ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې هر کال د اقلیمي بدلونونو له امله د امو سیند د اوبو کچه لوړیږي، چې ورسره په افغانستان او ازبکستان کې زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه او سلګونه استوګنیز کورونه د ویجاړیو له ګواښ سره مخ کیږي. په بلخ ولایت کې د خوړو او درملو ریاست له لورې د یخ یوه تولیدي کارخونه د تولیدي معیارونو نشتون له امله وتړل شوه. مسؤلین وایي چې ځایي خلکو د یادې تولیدي کارخونې له نامناسب چاپیریال او روغتیایي اصولو ته د نه پاملرنې له امله ورته شکایتونه کړي وو. د بلخ ولایت د خوړو او درملو رئیس وایي چې د مزار شریف ښار د یو شمېر اوسیدونکو د شکایت له مخې په دغه فابریکه کې د یخ د تولید چارې له نږدې څارلي. نوموړي زیاته کړه چې دغه فابریکه د تولیدي له معیارونو سره برابره نه ده او په نامناسب چاپیریال کې د یخ تولید پیل کړی. ښاغلي توانا زیاته کړه یادې شوې فابریکې په ورته وخت کې 3 ډوله تولیدات تولیدول چې یخ، صابون او غوړي پکې شامل دي، چې د تولید هیڅ معیار په پام کې نه دی نیولی. واقعا وقتی که ما آمدیم محیط فابریکه را دیدیم، ای به هیچ معیارات و اصول و قوانین ریاست دوا و غذا برابر نبود. ضمن ای که اینا یخ تولید میکرد، اینجا تولید صابون و همچنان تولید روغن بود و ضمن تولیدی که غیر معیاری بود به اثر شکایت همسایه ها، همچنان فامیل های مسکونی و همچنان دیگر فابریکات یخ که بود، اینا بار بار شکایت کرده بود که از اثر بوی و تعفن امی فابریکه حتی دیگر فابریکات که یخ تولید میکرد اونا نیز متضرر شده بود. د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست د مایکروبیولوژي کارپو ډاکټر امیدالله صمدي وایي چې یو میاشت وړاندې د یادې فابریکې مسؤلینو ته د پورتنیو توکو په اړه خبر ورکړی و او د تولید معیارونه یې له دوی سره شریک کړي وو، خو د فابریکې مسؤلینو پورتنیو ذکر شویو ټکو ته پام نه دی کړی. قبلا هم چند مدت پیش اینجا همکارای ما آمده بودند، سروی کرده بودیم دیگه. فعلا که امروز میبینیم نظر به بار قبل که آمده بر از اینا رسما برشان به شکل کتبی گزارش داده بودیم، گفته بودیم که طبق معمول باید به او خود عیار بسازند که عیار نساخته بودند. په ورته وخت کې د یخ فابریکې مسؤل نقیب الله وایي چې د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست کارکوونکو یو میاشت وړاندې خبر ورکړی و او وایي که یو ځل بیا د کار اجازه ورکړل شي نو دوی به په ټاکل شویو معیارونو سره سم عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې د یادې شوې ادارې د مسؤلینو لخوا د ټولو تولیدي فابریکو او سوداګریزو مرکزونو د څارنې او کنټرول دغه لړۍ لا هم دوام لري. د مزار شریف ښار له قصابیو او د بلخ ولایت له دولتي مسلخ څخه نږدې 700 کیلوګرامه خرابه شوې غوښه او ځیګرونه له راټولولو څخه وروسته وسوځول شول. ورته مهال د بلخ ولایت د دولتي مسلخ مسؤلین د صحي غوښې برابرولو په برخه کې له خپلو هڅو څخه ډاډ ورکوي.
د بلخ ولایت له قصابیو څخه د څارنې کمیسیون د څارویو د حلالي د ځایونو د روغتیايي ټیم له لوري د 2 میاشتو په موده کې د مزار شریف ښار له قصابیو څخه 691 کیلو خرابه شوې غوښه او ځیګرونه له راټولولو څخه وروسته وسوځول شول. حدود د اندازه د 200 کیلوګرامه شاوخوا فاسده غوښه او ځیګرونه چې په دې کې 2 حیوانه بسته یو غوا ده تقریبا د څه کم 200 کیلو شاوخوا او یو وړوکی مال ده چې هغه بره ده چې هغه خود مرده شکل باندې زموږ کمیسیونونو مربوطه همکارانو ګیر کړي دي د ښار نه او په مسلخ کې هغه تاسو ولیدل چې په انساناتور کې حرق شو. 691 کیلو گوشت جگر بود، از جمله 178 کیلو گوشت بود و 513 کیلو هم جگر بود. یا تمامشان توسط تیم صحی مسلخ همیجا بعد از شناسایی تشخیص و ضبط گردید که شاهد حریقش هستیم. همدارنګه د دغه حلالي د ځای مسؤل وایي چې د یاد مرکز د فعالیت له پیل سره د دې ترڅنګ چې قصابانو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي په مزار شریف ښار کې له چاپیریالي ککړتیا څخه هم مخنیوی شوی دی. په مجموع کې مسلخ د مزار شریف د اوسیدونکو د خدمت لپاره جوړ شوی ده او موږ کوشش کوو چې دوی لپاره سهولتونه برابر کړو، د قصابانو لپاره سهولتونه برابر کړو او د ښار د آلودګي او د محیط زیست د صفایي لپاره هغه په نظر کې لرو چې فرضاً مهمه ګټه همدغه ده چې په مسلخ کې ذبح وشي، دلته رودې او هغه اضافي شیان دا دلته پاتې کېږي او هغه موږ ښار ته نه انتقالوو، په ښار کې په کوڅو کې هغه نه غورځېږي. نو د هغه لپاره ښار په صفایي کې د مسلخ شتون دا رغنده رول لري. ورته مهال د دغه دولتي مسلخ مفتش له هیوادوالو څخه غواړي چې د غوښې اخیستلو پر مهال دی د مسلخ مهر او لیول ته پام وکړي. خواهش ما، پیام ما از همشهریان عزیز است که در وقت خریدن گوشت باید تاپه و لیول مسلخ توجه کنند و از گوشت های بی تاپه و بی لیول از خریدن جدا جلوگیری شود. د شته معلوماتو له مخې له قصابیو څخه د څارنې کمیسیون د روان کال له پیله تر اوسه پورې د یاد ولایت په کچه 2000 کیلو خرابه شوې غوښه او ځیګرونه راټول او سوځولي دي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.